د سوات په غرونو باندې ښې واورې پرتې دي راشه جانانا تړنګ تړنګ راشه جانانا ښکلې نظارې دي او د سوات په غرونو کې مې ښې واورې پرتې دي راشه جانانا ښکلې نظارې دي راشه جانانا ښکلې نظارې دي او هتکړۍ واچولې تا د خپلو زلفو ماته هتکړۍ واچولې تا د خپلو زلفو ماته او زه دې بندي کړمه د مینې جیل خانه کې راته سکون میلاو شو خانه کعبه کې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو دا وخت دا ټیم په سوات کې موجود یم او په سوات کې د هغه شخصیت سره موجود یم چې تاسو به لیدلی کتلی هم وي. یوه پیژندلې نامه ده قدرمنو کتونکو چې هر سړی به د هغه نه خبر وي، د هغه د کردار نه، د هغه د کار نه او ښه به مطمئن وي. د هغوی سره ناستې کوو. قدرمنو کتونکو یو څو مختصرې خبرې اترې چې دی د دلبر صاحب سره کوو. دلبر د سوات اوسېدونکی دی او د ډېر وخت نه چې دی په سوشل میډیا، په پرنټ میډیا باندې، په الکترونیک میډیا باندې به تاسو کتلی وي. دوی شاعري کوي. نو راځو د دوی سره خبرې اترې کوو د دوی د شاعرۍ په اړه باندې چې آیا شاعري تاسو د کوم وخت نه کړې ده، څه مو لیکلي دي او اوس څه کوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام. څنګه چللی؟ ښه خیر ده الحمدلله. تاسو ښه صحت؟ ډېره شکریه چې تاسو رالی او زموږ تپوس وکړو. او دا زما په خپل ځاني باندې خو زه ایکټینګ کوم، په فلم کې مې کار کړلی، په ډرامه کې مې کړلی او یعنی ما اکټري کړله د تقریبا 24 سال. خو د دې نه مخکې زه چې کله ورکوټی وم کچه ومه لکه هغه وخت کې زما دونه فکر د غم نه و. په هغه ټیم کې الله پاک زما په دې ذهن کې شاعري غورځولو او زما ټول شوق د شاعرۍ سره و. خو الله ته به منظوره دا و چې ما شاعري کړې ده، ډېره مې کړله، خو ما بهر کیسټې یا چاله مې ورکړې نه ده. دا بالکل شاعري زما سره خپله مې زما سره په خپل زړه کې هم ده او کتابونو کې را سره هم شته. خو چې څه ما لیکلي چاربیته، ټپه، غزل او غانا، سندره په سوات داسې په خپل دغه باندې او زما سره لکه شته. خو دا ده چې بس هغه قسمت زموږ په دغه شي کې دونه دغه نه و. په ایکټینګ کې ډېر تقریبا یعنې ایکټینګ خو ما ډېر وکړو، د 100 نه بره زما ډرامې دي. خو شوق زما اولنی شوق چې ونه هغه ده شاعرۍ سره و. لیکل مو کړي دي، کتاب مو راغلی دی یا کړي؟ نه کتاب نه دی راغلی او داسې زما سره ما ډېرې غانې او غزلې لیکلي ما سره پرتې هم دي. او زیات کار په څه کړی دی؟ غزل، چاربیته او په غزل مې ډېر کار کړلی، غانې باندې او ما سره شته. او زه شاعر وم بالکل لکه زما د بچپن هغه وخت کې ما 30 سال مخکې چې کومې غانې کم دغه لیکلي هغه چې ته نه تاسو نن اورئ تاسو به وایئ چې دا د پرون دا جوړې کړي دي، حالانکې هغه وخت کې زما سوچ هم نه و. او ډېرې غزلې په اردو کې مې جوړې کړي دي، هغه هم چې ته واورې ته به وایې چې یاره دا خو تا له اردو هغه ټایم کې ما ګورې اردو په سوات کې سړي ده اردو کم ځای. خو بس هسې الله پاک هغه ذهن زما داسې جوړ کړی د چې زه د وړوکې هم 13-14 سال 15 سال په عمر کې ما دا شاعري کړله. زه وایم چې زموږ کتونکو سره هم دغه خپل غزل چې دی هغه شریک کړي نو ډېر خوند به وکړي. زه وایم چې دا غزل په ترنم کې شي نو ښه به ښه جي که مناسب وي. نو ما ویستلې د شرابونه توبه، ما ویل زه به شراب نسکم همیشه نو، نن مې ستا زړه یادونه را تازه شول او مې کدې ته دې زه راغلم دوباره. نن مې ستا زړه یادونه را تازه شول مې کدې ته دې زه راغلم دوباره نو زه دلبر یم دیوانه د چا په عشق کې او نو زه کوایمه غزل عاشقانه. ډېر او نه بتخانه کې ساقي او نه بتخانه کې ساقي نه میخانه کې رات سکون میلاو شو درب کعبه کې. نه بتخانه کې ساقي او نه میخانه کې
رات سکون میلاو شو خانه کعبه کې او رات سکون میلاو شو خانه کعبه کې او جامونه ټول بساقي درنه نسکور کمزه جامونه ټول بساقي درنه نسکور کمزه او دا دواړه سترګې راته کپې معنا کې رات سکون میلاو شو خانه کعبه کې او نه بتخانه کې صنم او نه میخانه کې رات سکون میلاو شو او درب کعبه کې او رات سکون میلاو شو درب کعبه کې او حد کړی واچولې تا د خپلو زلفو ماته حد کړی واچولې تا د خپلو زلفو ماته او زه دې بندي کړمه د مینې جیل خانه کې رات سکون میلاو شو خانه کعبه کې او نه بتخانه کې صنم او نه میخانه کې رات سکون میلاو شو درب کعبه کې او دلبر د ښکلو نه نن زکه توبه وستا او دلبر د ښکلو نه نن زکه توبه وستا ای ښکلي وفا نه کوي دې زمانه کې رات سکون میلاو شو درب کعبه کې او نه بتخانه کې صنم او نه میخانه کې رات سکون میلاو شو درب کعبه کې او رات سکون میلاو شو درب کعبه کې ډیره مهرباني ډیره مننه خوشاله اوسئ خو بس زما خلکو ته مینه خوروئ او ظلم مه کوئ زیاتې چا سره مه کوئ د غریب په خوا او شا کې خپل خیال کوئ مالدار خلک ستاسو په خوا او شا کې په کلي کې په محله کې څوک غریبي د هغه سره څه ښه کوئ څه د لاسه او څه کېږي هغه کوئ چې چا تاریان نه وي الله تعالی دې ټولو له په خپل خپل کور ورکړي خو چاله چې الله ډېره ورکړي که نه نو د هغه سره حساب کتاب هم ډېر دی او د هغه نه به تپوس هم کېږي چې ستا حجره وه دیره وه ستا پټي و کورونه او بل په دوله کې مړ کېدو تا څه کړلي نو زما دا پیغام دی چې ظلم مه کوئ زیاتې چا سره مه کوئ د غریبو خلکو سره بس ښه وکئ مینه خوره کوئ محبت راولئ او دا نفرت او دا امن چې دی دا راول نفرت ختم کړئ بس زما دا پیغام د اخري دی خپل عوام ته چې زما کم خلک زما پیندې او زه خوښ یم زما بس دا پیغام دی ډېرې مهرباني امن مینه محبت وشیندئ نفرتونه شاته وغورځوئ قدرمنو کتونکو دا وخت دا ټیم چې دی دا زمانہ دا د مینې محبت ته یو څو ورځې ژوند دی یو څو ورځې زندګي ده چې موږ او تاسې په خوشحالۍ سره تیر کړو په سکون سره تیر کړو او د بل په ستونزو کې کمی راولو څنګه چې زموږ دغه ورو ویل چې یاره که څوک شتمن خلک وي مالدار خلک وي او په کور چم ګاونډ کې غریبانان وي مسکینان وي مجبوره خلک وي اول تپوس به درنه د هغې کېږي تپوس پوښتنه به خامخا او ضرور کېږي قدرمنو اورېدونکو زموږ هم د دې سره د پروګرام سرته رسي خپل رور خپل ملګری ضرور اتل ورکړئ اجازه تاسو چې چېرته هم یې ښاد اوسئ آباد اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ کور مو ودان د لوی الله په امان